د متحده ایالاتو شپږ څلوېښتم ولسمشر جو بایډن څوک دی او څه به وکړي؟ زوکړه او کورنی ژوند یې بشپړ نوم یې جوزف ریبیند بایډن دی. جو بایډن په 1942 زیږدیز کال کې د امریکا متحده ایالاتو پنسلوانیا ایالت کې زیږیدلی دی. نوموړي دوه وادونه کړي چې یوه میرمن یې مړه شوې او دویمه یې د هینټر په نوم ده. نوموړی 4 اولادونه لري. جو بایډن په ټولنیزو علومو کې له ډلاور پوهنتون څخه لیسانس او د حقوقو په برخه کې د سیرکوز پوهنتون څخه دکتورا ترلاسه کړې. د لیکوال، حقوق پوه او سیاست کوونکی دی. مخکې له دې چې سیاست ته دننه شي، جو بایډن د مدافع وکیل په توګه دنده ترسره کړې. د سیاست په ډګر کې دی د لومړي ځل لپاره د امریکا مشرانو جرګې یا سنا غړی شو او هغه مهال دی د متحده ایالاتو په تاریخ کې 5م تر ټولو ځوان سناتور و. 1970 کال کې نوموړی د دیموکرات ګوند غړی شو او نږدې 15 لسیزې د یاد ګوند په چوکاټ کې مبارزه کوي. 1988 زیږدیز کال کې جو بایډن د متحده ایالاتو د ولسمشریزو ټاکنو نومان شو، خو ماته یې وخوړه. په 2008 زیږدیز کال کې دی د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر براک اوباما په ټاکنیز ټکټ کې شامل او د اوباما په بریا سره نوموړی د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وټاکل شو. په 2008 زیږدیز کال کې براک اوباما د متحده ایالاتو 44م ولسمشر او بایډن د یاد هیواد 40م مرستیال ولسمشر وټاکل شو. 12 کاله وروسته بایډن د متحده ایالاتو د 40م ولسمشر په توګه ټاکل شوی چې د 2021 کال په لومړیو کې لوړه وکړه. په 2012 کال کې بیا اوباما او بایډن په ټاکنیز ټکټ کې سره یو ځای او د دویم ځل لپاره یې ولسمشریزې ټاکنې وګټلې. د 2020 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې بایډن د ټرمپ په مقابل کې ودرېد او ویې کول شول چې ټرمپ ته ماتې ورکړي. جو بایډن له تیرو 50 کلونو د دیموکرات ګوند غړی دی او د پخواني ولسمشر براک اوباما هم فکر کس دی. جو بایډن به د خپلې واکمنۍ په دوره کې تر ډیره د براک اوباما پر پالیسیو عمل وکړي. د اوباما او دیموکراتانو پالیسی دا ده چې د متحده ایالاتو د پوځ لګښتونه راکم کړي او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په لاسوهنې روانو جګړو بڼه بدله کړي. دا چې ټرمپ د جمهوریت غوښتونکی او بایډن د دیموکراتانو ګوند نوماند وو، نو د دغه دوه ګوندونو د پالیسیو ترمنځ بنسټیز توپیرونه په لاندې ډول دي چې د دیموکرات ګوند اصول به د جو بایډن د پالیسۍ مهمه برخه وي. لومړی، اسرائیل. د متحده ایالاتو په سیاست کې د اسرائیلو له منځته راتګ بیا تر نن ورځې د ملاتړ پالیسي شتون لري. د دیموکرات ګوند پالیسي دا ده چې اسرائیل باید د یو یهود دولت په توګه رامنځته شي او فلسطینیان دې هم په خپله ځان ته اداره شي. خو بیا جمهوریت غوښتونکی ګوند د اسرائیل او فلسطین د مسالې په اړه ډېر ښکاره پالیسي نه لري او په دې برخه کې سیاست ګونګ دی. دویم، ایران. د دیموکرات ګوند غړی او پخوانی ولسمشر براک اوباما په دې نظر و چې د ایران اټومي پروګرام دې مهار شي، خو په ورته وخت کې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د کمولو سیاست درلود. د جمهوریت غوښتونکو سیاست بیا د ایران پر وړاندې ډیر توند دی، لکه چې خپله ولسمشر ټرمپ د ایران اټومي پروګرام د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللی و او پر وړاندې یې د سختو اقداماتو پالیسي درلوده. دریم، د اقلیم بدلون. دیموکرات ګوند اقلیم بدلون ګواښ ګڼي. د دیموکراتانو پاند د اقلیم بدلون به د امریکا متحده ایالاتو پر اقتصاد، د وګړو پر روغتیا او لویه کې پر چاپیریال منفي او ډیر بد اغیز وکړي. جمهوریت غوښتونکي بیا د اقلیم په بدلون باوري نه دي او دا مسله جدي نه نیسي. جمهوریت غوښتونکي د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونو ته د شک په سترګه ګوري. د امریکا جمهوریت غوښتونکی ګوند د نړیوال اقلیم بدلون یوازې د متحده ایالاتو مسؤلیت نه ګڼي او په اړه یې جدي اقدامات هم نه کوي. څلورم، کډوال. د کډوالو په برخه کې دیموکراتان د یو منظم پلان غوښتنه کوي او دا وړاندیز کوي چې متحده ایالاتو کې نږدې 11 میلیونه بې سنده کډوالو ته باید اسناد ورکړل شي. خو جمهوریت غوښتونکي بیا د کډوالو له بهیر سره مخالفت کوي. ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره په دې پار دیوال جوړوي چې د کډوالو مخه پرې ونیول شي. پنځم، همجنسګري.
دیموکرات ګوند د ښځې له ښځې سره او نارینه له نارینه سره د واده کولو او جنسي اړیکو ملاتړ کوي. جمهوریت غوښتونکي بیا له همجنسګرۍ سره مخالفت لري او غندي یې. 6 مالیات. جمهوریت غوښتونکی ګوند د مالیاتو د لوړولو مخالف دی او د دیموکرات ګوند هغه طرحه چې باید له لوړ عواید لرونکي ډیره مالیه واخیستل شي مخالفت ښيي. 7 غړي. دیموکرات ګوند 44 میلیونه غړي لري او د جمهوریت غوښتونکي ګوند د غړو شمیر 33 میلیونو ته رسیږي چې دا شمیرې په 2019 کال پورې تړلې دي. 8 او وروستی پوځي لګښت. دیموکرات ګوند هڅه کوي چې د متحده ایالاتو پوځي لګښتونه راکم کړي، خو بیا جمهوریت غوښتونکي د پوځ د غښتلتیا پالیسي لري.